ویل کېږي که د کرکټ د توپ په اندازه واوره وشي نو کشتۍ به سوری کړي. آیا امکان لري؟ د دې دپاره موږ دا تجربه ترسره کوو او وینو چې په ابتدا کې کومه کشتۍ چې د وسپنې ده هغه اصلا نشي سوری کولی او کومه کشتۍ چې حتی د لرګي ده هغې ته هم زیان نه رسیږي. د هغې نه وروسته د دې یخ سرعت ور ډېروو، یعنې په تیزۍ ورخوشي کوو او وینو چې په کشتۍ باندې اغیزه کوي او پرته د شکه چې کشتۍ سوری کوي. یعنې که چېرته تاسو یخ راواخلئ او په شدت سره یې وتوغوئ پرته د شکه چې کشتۍ سوری کولی شي. اوس د دې دپاره چې موږ دا تجربه په صحیح شکل کړي د باران په سرعت باندې دا په کشتۍ باندې راغورځوو او موږ وینو چې په ابتدا کې دا کشتۍ نشي سوری کولی، اما که چېرته په رښتیا هم د توپ په اندازې باندې ګلۍ وورېږي او په دوامداره شکل وورېږي نو په ابتدا کې وسپنه او لرګی سستوي یې، زړه کوي یې او د هغې نه وروسته یې حتی سوري کولی او غرق کولی شي. نو لومړۍ خبره خو دا ده چې خدای پاک دې هېڅکله د کرکټ په اندازه ګلۍ نه وروي. دومه خبره دا ده چې که چېرته داسې ګلۍ وورېږي پرته د شکه چې بیړۍ غرقوی شي او که چېرته بیړۍ غرقوی شي فرض وکړئ که چېرته د یو کل سړي په سر ولګېږي څه به وشي؟ جواب یې په تاسو.